په دې آیاتونو کې الله رب العالمین د یو بل جهاد بیان کوي چې هغې ته غزوه حنین وایي. دا واقعه د غزوه حنین چې کله مکه مکرمه سن 8 هجری کې فتح شوه او نبی علیہ السلام مکه فتح کړه، 10,000 صحابه کرام مکی ته رالل. نو د مکی د فتح نه پس یو 18 ورځې یا 19 ورځې پس دا جهاد شوی دی. دا جهاد د مکی مکرمې او د طائف ترمنځ یو علاقه ده چې هغې ته حنین وایي. د مکی مکرمې نه تقریبا 9 کیلومیټره دا مخکې ده، 9 میله، او دقې ته وادي حنین وایي. مکه مکرمه چې کله فتح شوه نو د دقې طائف کې یو څو قبیلې وې چې په هغې کې غټې قبیلې هغې ته به حوازن وې، بني ثقیف دویمه وه، اوطاس بله وه، دا مضبوطې قبیلې وې. د دقې حوازن مشر و د هغه نوم مالک ابن عوف نصري. دا ډېر یو سپه سالار او یو جنګجو انسان و. دته چې کله پته ولګېده چې مکه مکرمه فتح شوه او هغه د مکې هغه سخت کسان په هغوی رسول الله صلی الله علیه وسلم فتح ومونته، نو د دوی په زړونو کې یاره راغله چې دا خو په موږ هم را روان دي. نو د دقې یرې په وجه باندې د خپل دا څو قبیلې راجمع کړې او ورته یې ووې چې دقه شان رسول الله مبارک خو مکه هم فتح کړه، موږ ورته اوس څه یو، نو داسې چل کوو چې په موږ راځي د هغې نه مخکې پې موږ ورځو او موږ ورسره جنګ کوو. دا فیصله ټولو قبیلې وکړه. یو څو قبیلې پکې وې هغوی وویل موږ نه شو کولی د مقابله د رسول الله مبارک چې هغه له دومره عظیم فتح الله ورکړې، نو موږ ورته څه یو. نو یو 2 قبیلې ته رسته شو، نور دا 15 قبیلې وې، دوی باقاعده اعلان وکړه او په یو ډېر لوی تعداد سره دوی راووتل او په یو عجیبه انداز باندې م راووتل. هغه عجیبه انداز څو چې څومره د دې قبیلې ښځې وي او څومره یې ماشومان بچي وو هغې هم ځان سره یې کړل، او چې څومره مالونه هغه مالونه ته رستو بیانومه، نو هغه اوښان، ګډې، چیلې او نور نقد مال دی ټول ځان سره راواغشت. چونکې دا مالک ابن عوف دی بیا وروسته مسلمان شوی دی، لوی صحابي ته جوړ شوی دی. دی ډېر په جنګ باندې پوه و. هغه وی دا مقابله دوی سره بغیر د داسې چل نه کېږي، او دا د دې دپاره چې دې زما د ملګرو ته پته ولګي چې کو یاره وروستو تښتي، نو د دې د وجې به تښتي چې ځان به ښځو له بچو له او مالونو له رسوي. نو هغه خبره وله بلکل د مونډه ختمومه چې بس ځان سره راولي، یا خو کامیابي او یا چې ناکامي وي بس ښځې هر څه به رانځي. په داسې طریقه باندې را روان شو. دا چې دا طریقه وکړل ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حضرت جبریل علیه السلام راغی، معامله خو داسې ده، هغوی خو تیاری وکړه. بدلته رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل ملګري خو 10,000 کسان د مکې مکرمې نه راوستي او څه په مکه مکرمه د مدینې منورې نه راوستي او څه په مکه مکرمه کې نور مسلمانان شو. نو 12,000 فوج رسول الله مبارک هم تیار کړ او د هغې مکې مکرمې د خلکو نه وسلې او وغیره راواغېشتې او را روان شو. دی خوا دوی دا ما خو تاته وویل چې دقه مالک ابن عوف سپه سالار و جنګجو، نو هغه دا جنګ دغه داسې جوړ کړه چې مضبوط کسان، او دې کې لوی صفت دا و چې دا ډېر مضبوط تیرانداز و، ډېر مضبوط تیرانداز و. نو داسې چل یې وکړه چې د دقې حنین په دې درو کې ورته کسان کېنول د مالک ابن عوف
نو نیم نه زیات فوج یې هلته کښېنه او څه لږ شان یې ځان سره مخې ته را روانه او دې خوا رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د دې 12,000 فوج د مکې مکرمې نه راووته. کله چې راووتل دوی نو دا لومبي جنګ دی په دې دومره جنګونو کې چې دې کې د مسلمانانو تعداد ډېر زیات و، په وسله هم ډېر مضبوط او په افرادي قوت هم ډېر مضبوط و. نو د دې د وجې د بعضې صحابهو په زړه کې دا خبره راله چې نن موږ مضبوط یو، نن موږ سره طاقت دی او نن به موږ د دقې کافرانو سره بس داسې جهاد کوو چې داسې هم چېرته نی کړی. نن موږ مضبوط یو، په خپل کثرت او په خپل ډېروالي لږ شان ناز وکړه. حقه ناز الله ته خوښ نه شو، دا تاسو یې خو نه کړه. تاسو خو که لږ هم وی او که ډېر وی تاسو مدد او بروسه به د الله په ذات باندې وي. به دقه لږه شان د دوی دی او ظاهر اسبابو ته یې کتل، هغه هم انسانانو ظاهر اسباب واقع چې سړي سره مضبوطي نو زړه کې راځي. خو الله وی نه ماته به هر وخت دی مدد او دغه خو به زمانه غواړي، په خپل امداد باندې به بروسه نه کوې، راکوې به امداد نه به کار هلې خو بروسه به د الله په ذات وي. داسې به چې دوی د دقې نه را روان شو، رسول الله مبارک ورته طریقه وښولو چې را روان شو چې هغه کم یو لومبي جنګ شروع شو او لومبي کم کسان هغه دا مخکې راولېږل، هغه مسلمانانو په یو څو منټه کې فتحه کړل او هغوی یې دغه کړل. او چې اخوا مخکې ورغلل نو هغوی خو ورته درو کې کسان کېنولي او مضبوط تیرانداز مو په مسلمانانو باندې د بره نه هغه غشي او تیراندازۍ شروع کړې. نو داسې د مسلمانانو په دقې فوج کې هلچل راغی چې ټول مسلمانان منتشر شو او رستو شو. تښتېدو هغه لفظ زموږ د علما وایي وایه ما، په قرآن شریف کې دقه راغلی دی، وایي منتشر وایه منتشر شو او بس لاړل په رستو باندې لاړل. رسول الله صلی الله علیه وسلم صرف د میدان په جهاد کې پاتې شو. بخاری شریف کی یو روایت کې 100 کسان ورسره وو، په بل روایت کې صرف 10 کسان ورسره پاتې شو او دا 12,000 رستو شو. بس رستو لاړل چې دا لاړ رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کومه سورلي وه د هغې مهار هغه د نبي علیه السلام د تره زوی و، ابو سفیان ابن حارث ابن عبدالمطلب رضی الله تعالی عنه هغه نیولی دی او عبدالله ابن عباس هم ورسره دی او نور هم دغه شان صحابه یو څو ورسره دي او دا نور ټول لاړل. داس چې داسې لاړل رسول الله صلی الله علیه وسلم پریشانه شو، وی خدای پاک امداد مې وکړې، ربه امداد مې وکړې. او رسول الله صلی الله علیه وسلم دقلته یو آواز وکړه چې هغه د ټولو صحابو غوږونو ته الله ورسول وی انا النبی لا کذب، زه هغه پیغمبر یم چې دروغجن پیغمبر نه یم. ما خو تاسو سره د فتح او دغه کړی چې الله به موږ له فتح راکوي، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله جهاد لراتنو د هغې نه یې مخکې یو 2 جاسوسان راولېږل خپل، او په جنګ کې او په دغه کې جاسوسي دا جایز ده بلکې احسن شیز دی. یو سهل رضی الله تعالی یو صحابي هغه رسول الله مبارک له راوي یا رسول الله هغوی خو ښځې م راوستي دي، هغوی خو بچي م راوستي دي، هغوی خو دومره ګډې او چینې م راوستي دي، دومره اوښان راوستي دي او دومره دا راوستي دي. نبی علیه السلام دا نن سهار دا خبره کیږي او رسول الله مبارک دوی سبا مازیګر به دا ټول زموږ په قبضه کې، دا به زمونږ وي انشاءالله. نو د فتح هغه دغه کړو. نبی علیه السلام وایي انا النبی لا کذب، زه هغه پیغمبر یم چې زه خو دروغجن نه یم، مانه به الله فتح راکوي. انا النبی لا کذب، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، انا ابن عبد المطلب، زه خو هغه پیغمبر یم چې زه دروغجن نه یم او زه خو د یو بهادر سړي بچی یم. انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، زه خو د عبدالمطلب بچی یم. خو د اوښان د اتیانو سره مقابله کړې ده او الله ولا دغه کړی، زه خو د هغې بهادر
پلار بچی یما اے مهاجرینو اے انصارو بس دقه لفظو چې د صحابو د دقه مهاجرینو انصارو غوږونو ته ورسېدل او ټول په میدان باندې بیا د هغې نه پس رالل او الله رب العالمین په یو څو منټو کې مسلمانانو له فتح او نصرت ورکړه. خو ولې دقلته نبی علیہ السلام یا اللهم انصرک یا الله مدد مې وکړي نو رب العالمین څه د صحابو غ همت واپس راتګ او څه دلته الله رب العالمین وایي ما د اسمان نه فرشتې راولېږلې فرشتې رالې او الله رب العالمین هغه کسان چې کوم هغه راغلي وو هغې کې څه سرداران مړه شو او څه بیا رسول الله مبارک په قیدیانو کې رونیول هغه ټول قیدیانو کې دغه کړل الله رب العالمین مسلمانانو له یو زبردست فتح ورکړه دلته د هغې هغه بیان الله رب العالمین کوي او څه چلو شو 6,000 قیدیانو نیول 6,000 قیدیانو نیول 4,000 اوښانو نیول 4,000 او 4,000 ګډې او چیلې په مال غنیمت کې راغلې او 4,000 اوقیې دا چاندي کوم سپین زر دي پخوا به ګوره اصل شي سپین زر و سره زر نو 4,000 اوقیې چاندي دا د مسلمانانو چې د هغې 4,000 اوقیو نه تقریبا 4 منه دا چاندي ته جوړه شوه دا د مسلمانانو په قبضه کې راغله الله رب العالمین رسول الله مبارک ته دلته وی ما پتا باندې بیا سکینه نازله کړه فرشتې مې راولېږلې او الله رب العالمین تا ته فتح درکړه چې فتح وشوه بس مال غنیمتونه یې راواغېشتل دقې حنین نه را روان شو او د مکې مکرمې نه 100 کیلومیټره تقریبا بهر یو ځای دی هغې ته وایي جعرانه هغه جعرانې ته رسول الله مبارک راغی او هلته یې دا ټول مال غنیمتونه راواغېشتل د هغې وخت نه خبر راغی وي یاره چې هغه کم کسان تښتېدلي د کافرانو هغوی مسلماني ایمان راوړي رسول الله مبارک ته دا خبر راغلی بس نبی علیه السلام وی دا صبر وکړئ دا مال چې مسلمانېږي موږ به دا مال غنیمتونه واپس کړو نبی علیہ السلام یو ورځ کېناسته 2 ورځې 3 ورځې 4 5 10 12 ورځې نبی علیہ السلام د هغوی په انتظار ناست و چې دوی راشي او مسلمانېږي نو بس مسلمانان به شي موږ ورته دا مالي غنیمتونه خو هغوی د 12 ورځو کې رانل 12 ورځې پس بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه ټول دغه 6,000 قیدیان چې په هغې کې ښځې وې ماشومان هم و سړي و دا یې ټول راواغېشتل او دا ټول مالي غنیمتونه هغې په صحابو باندې تقسیم کړه د صحابو باندې تقسیم دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو کس راغی یاره زما په قبضه کې چې کوم څوک راغلي دی کې یو جینۍ ده او هغه جینۍ وایي چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم سره قیدیانو کې یو جینۍ ما میلو کې زما سره کار دی نبی علیه السلام یې راولې چې راله هغه جینۍ هغه جینۍ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي ته زما ورور یې او ته زما خو یې خور نشته زما خو د پیدایش نه مخکې والد صاحب وفات شوی دی زما خور خو نشته هغې ورته وایي ستا خور نشته خو زه ستا رضایي خور یم څوک وایي زه د بیبي حلیمې رضی الله تعالی عنها لور یم شیمه یې نوم و وایي ښه وایي ما ته به څه پته لګي چې ته د هغې لور یې تا سره څه نښه شته نو هغې ورته خپل لاس ښکاره کړ وایي ای د الله رسوله موږ او ته چې ماشوم وو نو موږ او تاسو لوبې کولې تا زما په دې لاس باندې چک لګولې د هغه ستا د غاښونو مبارکونو هغه چک هغه نشان نن هم دا زما په دې لاس باندې رسول الله مبارک ته رایاد شو دا خبره او چې کله یې ولیدل ورته یې وکتل او په ژړا شو چې دا خو زما د رضایي مور واقعي لور ده نو بیا صحابو ته وی که ستاسو خوښ وي نو دا به موږ ازاده کړو هغې یوازې دا ما ازاده وه چې دا ستا خور ده د دې خور د برکته چې د دې څومره قبیله ده موږ ټول ازاده کړه چې دا 12 ورځې پس دا مالي غنیمتونه تقسیم شو دی که دا هغه حنین هغه چې کوم د طایف هغه سرداران و هغوی ټول رالل د ایمان راوړلو دپاره او دا مالک ابن عوف رضی الله تعالی عنه پکې و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تاسو ته خو ما 12 ورځې انتظار وکړ ټیک ته ایمان هم راوړل خو اوس خو مالي غنیمتونه ما تقسیم کړي دي
نو یې بیا نو یې داسې چل به وکړو چې دوه خبرې دي یا به مال غنیمت چې کوم مال دی دا پیسې دي ګړي دي بیزي دي یا به دا الی او یا به کوم ستاسو ښځې او ماشومان دي هغه به الی نو صحابو سره د دې نه مخکې مشوره وکړو صحابه وویل زه بس دا ښځې او ماشومان به ونه ورکړو هغوی ویل بس موږ له دا ښځې او ماشومان راکې او چې کم مال دی هغه تاسو والی نو نبي علیه السلام ته هغه مال واخیست او ښځې او ماشومان یې ورته واپس کړل الله رب العالمین دلته بیا وایي هغوی توبه وویست او ما پې رجوع د رحمت وکړه او الله ډېر غفور او رحیم دی رسول الله مبارک د دقې ځای نه بیا دقې ځای نه خپلو یو څو ملګرو سره ټولو سره نه یو څو ملګرو سره یې د هغې ځای نه احرام وتړه او د هغې جعرانې نه واپس مکې مکرمې ته رالل او مکه مکرمه کې عمره وکړه او د عمرې نه پس بیا مدینې منورې ته روان شو دقې ځای نه دغه جعرانه دغه تمیقات دی او ډېر خلک او بعضې علما وایي نن مې یو تفسیر کته وایي څلور ویشتو پیغمبرانو هم د دې ځای نه عمره کړې ده نو خدای پاک هم بوتلی که دا ځای نه عمره کول پکاري الله دې موږ او تاسو ته رانصیب کړي نو دې آیاتونو کې الله رب العالمین د دقې جهاد باره کې خبره کوي لقد نصرکم الله پتاقی سرا نصرکم امداد کړو الله فی مواطنا فی مواطنا پزینو کې کثیرتن ډیر ځله تا سره مدد کړی دی د دې نه مخکې ویوم حنین او پر ورځ د حنین امید ستا مدد وکړه حکم وکړې مدد وکړه اذ اعجبتکم کله چې تا خوښ شو ستا ته یعنې ستا دې ملګرو ته او تعجب کې واچول کثرتکم ستاسو ذاتوالی ستا چې موږ نن ډېر یو موږ به نن ډېر زر فتح وموندو نو څه چلو کاله فلم تغني عنکم شیئا فلم تغني نکړه تغني دفع عنکم تاسو نه شیئا پوټي صدقه تکلیف دې تاسو نه تکلیف لر نه کا بلکې څه چلو شو وضاقت علیکم او تنګ شو پتا سو باندې الارض ازمکه بما رحبت سره د پراخه یا بعض وخت چې په سړي تکلیف راشي کنه وې ازمکه را باندې تنګ شو باندې بیا خود گیر بھی کنا دا قشان اللہ اکلل دا ولی تاسو ولی دا تعجب کو بروسہ با ار وقت دا اللہ پا ذات ساتے اسباب با اختیار ہوئے خود شرط بم پا اسبابو باندے گوری بروسہ نکاوے بروسہ با پا مسبب سبق درس اصل مقصد گوری دا دے کہ بروسہ با ار وقت دا اللہ پا ذات باندی بھی ثم ولیتم بیا تاسو ګرځېدې مدبرین رستو په شا باندې لاړې وتښتېدې ثم انزل الله بیا نازل کړه الله تعالی سکینته اطمینان خپله د فتح علی رسوله اول په خپل پیغمبر باندې وعلى المؤمنین او په مؤمنانو باندې زړه کې هغه مضبوطوالی پیدا شو وانزل اورولیږ جنودا لښکرې لم تروها چې تاسو نه لیدې فرشتې الله راولیږلې او نزول د فرشتو شوی دی وعذب الذین عذاب ورکای کسانو ته کفرو چې کافران دي وذلک جزاء الکافرین او چې دغه شان د الله په ذات باندې بروسه وي د الله په ذات باندې بروسه وي او دا الله دا پار روتی نو دقا شان با کافر لم سزا ورکی ہر سے کی چی وذالکا ان دقا سزا جزاء الکافرین سزا دا کافرانو دا ثم یتوب اللہ یا خدا چپا رجوع دا رحمت اکلا اللہ پا صحابو باندے دا دقی کسرت دا ویلو دا وجی بیا پہ اللہ او یادا چې دا کم رست هغوی سره جهاد وشي په هغوی باندې ثم یتوب الله بیا الله رجوع د رحمت وکړه من بعد ذلک پس د دې نه علی په هغه چا باندې من یشاء چې وغواړي او که غلطي راغې او توبه یې وویسته نو والله الله تعالی غفور بخونکی دی او دا بخنه ولې کوي رحیم نهایت مهربانه دی صدق الله مولانا
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا. زموږ یو ملګری نن وفات شو، دعا ورته وکړئ الله د هغه مغفرت نصیب کړي او الله قبر د جنت د باغچو نه باغچه وګرځي، اجازه یې نه مو او بچي واړه پاتې شو، الله د هغوی مدد او نصرت وکړي او الله رب العالمین د غیب نه د هغوی اسباب د خیر برابر کړي.